ډېر خلک وایي یاره جي ښه کاروبار کوم سهار نه ماښامه پورې منډې وم تنخوا لم دوکان کوم برکت پکې نشته او بعضې سړي وي د چولو ګاډۍ وي د چولو او چې تپوس دې وکړې هلکه څنګه یاره الحمدلله ښه خوشحاله نو برکت د خدای نه یو غیبي طاقت ته وایي زمونږ په چارسده کې د تبلیغي مرکز سره به یو سړي چولې خرڅول اوس مړ شوی دی خدای دې وبخښي د چولو یو تال به یې راوړه به یې خرڅول ښه سړی ډېرې به یې خلکو له خیراتي ورکولې سړی کور کې به ورته څه پاتې کېده خو سړی ښه سړی دې مولیانو طالبانو نه خو بېړو پیسې نه اخېستې او چې ورته به ودرېدل دا کاسه به یې ورته دونه ډکه کړه هغه اوچې چولې به یې خرڅول زما وخت یو سراب احمد حاجي صاحب خدای دې وبخښي اوس وفات شوی نو هغه ما ته وایي هغه چولو والا مې په طواف کې ولید حج له راغلی لګیا دې طواف کوي وی ما ورته وی چې هلکه تا هغه پلانکي ګونګړي ورته مونږ وایو تاسو ورته څه وایې ګونګړي چولې ګونګړي تا هغه پلانکي ګونګړو والا نه هغه راته څه وی یعنې ته خو عاجز سړی حج لره چا رالېږلې څه وی ما ته وی چې زه خو چولو والی ګونګړو والی خو زما رب ګونګړي مار نه دی ګورې دا د په چولو کې او په ګونګړو کې خدای برکت واچو او حج دی ولې یو سړی ښه سړی و خو ښځې سره بعض وخت روان و په صبر روان و ښځې به ورته وی مزدوري خواري کوه او ده به وی ښځې دیاړي مې نه لګي نو څه وکړم بعضې سړی اوس هم داسې وي مونږ ته وایي یاره جي ګلکار یم او بس کار نشته مصري کار نشته خلک او حالانکې خلک مصریانو پسې منډې وایي برکت نشته نو دیم غریب بسار ښځې به ورته وایي سانډا دا پلن سټ تینېولی دا امام غزالی رحمت الله علیه دا واقع نقل کړی او قاری محمد طیب صاحب رحمت الله علیه په خطبات حکیم الاسلام کې د هغه بیانات یې کې هم شته سهار اوزې او مازدیګر تیارې له راشي یا ظالمه مزدوري کوه یا ښځې ته په ما بدګمانې په ما څوک دیاړي نه کوي دا به جګړه وه یو ځل خوب یې ولید په خوب کې یو سړی ورته وي ولې خفه وی هر وخت را سره ښځه په جګړه ښځه راته وي مزدوري کوه زم ناره یم او بچي دې بلار نه وردي او زه ورته وایم چې ښځې په ما څوک مزدوري نه کوي زه خو مارکیټ ته وځم بازار ته خو څوک په ما کار نه کوي سړی ورته وي ښه دا وجه ده وی زه دله کار سموم وی لاړ شه پلانکي ځای کې یو تیږه پرته ده غټ کاڼ هغه اوچت کا او د هغې لاندې به 300 درهمه اشرفې ما به درته ایښي هغه راواله ځه بېغمه تم خوره او بچي او ښځه به دې خوري دا سړی ورته په خوب کې وایي وی برکت به پکې وي وی نه برکت پکې نشته وی چې برکت پکې نشته ګوتې م وله نه وړم چې سهار راپاڅېد ښځې ته یې وویل ښځې یو سړی مې خوب کې ولید او ما ته یې وی پلانکي ځای کې د کاڼي لاندې 300 درهم پرتې دي ورشه ځان له راواله زه درته اکدم ما درته ایښي دي خو وی برکت پکې ښځې نشته نو نیر عالم نو ښځه ورته خو د مخکې نه قار او غوسه وه وی ته برکتونو پسې ګرځې تا خدای غرق که مونږ د لوږې مړه شو بچي دې د لوږې مړه شو دا برکت ته پلار دی او که دا دې نیکه دی دا برکت څه شی دی چې ته وایې برکت پکې نشته خدای دې غرق کا ورشه راوړه د لوږې مړه شو که ته نه وایې ما ته تیږه وښایه چې زه ورپسې لاړه شم او زه راوړم 300 درهم خو ډېر شي و په هغه زمانه وایي ښځې چې برکت پکې نه قسم په خدای کې ګوتې بیا اوس سړی هوښیار وګورئ هغه ته پته وه چې که دې کې برکت و نو بیا به دا پیسې زمونږ د خیر ذریعه وه او چې برکت نشته اوس به دا ښځه ناجوړه شي زه به ناجوړه شم بچي دا 300 درهم به هم لګي او مرض به هم جوړ نه شي نو په داسې پیسو څه کوو
سبا شپې بیا هغه سړی خوب کې ولید هلکه پیسې دې راواغېستې ویې نه تا وی برکت پکې نشته نو راوا مې نه غېستې ګوره 300 ډېر شي و نیکبخته وی زه ښه دا چې دې راوا نه غېستې ورشه پلانکي ځای کې بله تیږه پرته ده د هغې لاندې به 100 درهمۍ اراوان ورته یې راکم چې دی وی برکت پکې شته وی نه چې دی څنګه راویښ شو بیا یې ښځې تالې وی ښځې د پلانکۍ تیږې لاندې 100 درهم یې راته وښول خو یې برکت پکې نشته نه رالم ښځه ورته بیا اوچتېده راخلاصېده چې ستا بیخ د هغه برکت سره وده دا خدای په هغه برکت هلاک که ته برکتونو پسې ګرد او موږ د لوږې مړه شو بچي دي په پردو کوڅو کې منډې وی یا خوار شي ورشه خو ښځه قمقله ده چې بې برکته پیسې وي نو غمونه به ورسره وي سړی هوښیار دی چې برکت لږو پیسو کې نو خیر به یې پکې اوس به زه قصه وکړم را به شي د بې برکته پیسو داسې مثال دی لکه مږې ته چې په پنجره کې غوښه کېږي څونه ترسکونه یي خوشبویي کوي د دې سوړو نه ورپسې مږې راوځي خو دا د مږې د خیر دپاره نه دا د مږې د نیوو دپاره چې دې پسې به مږه راشي ور دننه به شي او زه به یې ګیره کړم او بیا ماشومان به پې کرکټ کوي او ډبی به او د برکت والا رزق دا مثال دی لکه توتی دی په پنجره کې ساتلی دی او هغه ته خشته خوراکونه یې کړي مونږ چې دا وایو چې خدای رزق کې برکت پیدا کړي داسې رزق راکړي لکه سړی چې خپلو بچو له ورکوي په مینه توتی له یې ورکوي په مینه او خپلو ښځې له یې ورکوي مور پلار له یې ورکوي په مینه دې ته برکت وایي او بے برکته مال نه د خدای ساتي بے برکته دا دی چې سړی مږې له په پنجره کې ورکوي هغه مږه پرې رانیسي او ډبی یې ښځه ورته وایي بیخ دې وده د 300 نه 100 شوې ګورې بېګا له د 100 نه 50 کېږي بیا د 50 نه 10 کېږي بیا د 10 نه روپۍ کېږي خدای دې د برکته سره غرق که ورځه وی نه په بله شپې بیا همغه سړی خوب کې ولید ویې پیسې دې راواخېستې وی نه تا وی برکت پکې نشته مې چې دی راغلم بله تیږه ده ما درته 10 درهمې ایښي دی هغه راوړه دې ته بیا تپوس کې برکت پکې شته که نه وی نشته وی نه راغله بیا ښځې ته وی ښځې وی دا خدای دې بیخ وباسه چې له 300 نه 10 ته راغی ته پکې لا اوس هم نخرې کې په بله شپې بیا خوب ولید حقه سړی ورته وایي پیسې دې راواخېستې وی نه وی ښځه کور خوا کې د پلارکي ځای کې تیږه ده دا هغه اوچت که 1 درهم به پروت دی 1 روپۍ وی برکت پکې شته وی یو وی ورغلم چې راویښ شو ښځې ته یې وی ښځې وی دا 1 روپۍ راته وښوله او برکت پکې دی ورځم وی چې ګوتې ولې یو نسې تا خدای غرق کړه 300 نالې 100 نالې 10 نالې او روپۍ پسې منډې وی مړه چې ښه ښځی نو کور به د جنتي جنګ بني جګړې بني او چې مرداره بلا شیشکه ښځی نو کور به د دوزخ دوزخ چې د خدای نه سوال کوئ زیلکانو ته ویم چې د چا ښځې نشته یا هغې پلارانو ته چې د بچو ښځې نشته او سوال کوئ نو وایي خدای برکتي ښځه راکړي برکت والا ښځه دا ښځه به د دې په لږ څیز کې به خیر وي د دې په معمولي څیز کې به خوشحالي وي او ژوند به د برکت او د خوشحالي وي قسم په خدای عزت به دې ساتي د مور پلار عزت به دې کوي د قوم عزت به دې کوي او چې کور ته راشي چاپي به دله کوي بالښت به درته ږدي اوبه به دله رازغلی ډوډۍ به دله رازغلی که ماشومان جاړي وایي بابا هم ستړی دی ګورې چپ شي داسې ښځه برکتي ده او چې په بې برکته ښځه وړی دی نو چې کور ته راشي نو تندې به یې راګونجې کړي
تا نه به خولې بېږي ستړی ستومانه به راغلې د ګوډ نه د چارې نه او که ورته وایې ښځې تږې یم یو جام اوبه ورشه هغه د کولر پروت دی لاس ته مات نه دی ای ښځې خپه مې ډېرې خوږېږي یو دوه لاسه پرې راله کښېنه وی مام نن ټول ورځ د کور جارو کړی دی او اوړه مې غږلي دي او غنم مې پاک کړي دي که مونږ له دې زور وکړو دا د ښځې سره به څه کې په شرمونو به دې وشرمئ کا خوا دې خوا ورسره کې پیسری به دله پرتوګ وسودئ او خاص دا خښتک به دله او که ته وایې داسې دي یاره استري ګرمه ونه موږ څوک زمونږ کور د سړک په غاړه یو حضرت په سړک تېرېده چې ما ورته وکتل د پرتوګ نه یې پټکې والې پرتوغاښ یې لاندې وې ځان یا خدا یو منزله د جمع روان امامو اوه مولوي صاحب دلته راشه ما خپلې کوټې بیټک ته دننه کړم مې دا پټکې دې وسپړوي پټکې سه لس پړ مې وسپړه ده خدای نیک بخته بوډا چې پټکې وسپړده مې پرتوګ نه دې پټکې والې دا آخره چې ما راوګرځولې یعنې مقتدیانو په شرمونو شرمولې لا چا دله تصویر نه ویسته یاره وی د دې خدای بیخ وباسه ښځې ته یې خیرې شروع وی دا مې ورسره جنګ کړی نو خدایوالې راته د پټکي په ځای پرتوګ ایښی دی او داسې یې ښودی دی چې دا پرتوغاښونه یې پکې منځ کې پټ کړي چې زه پې پوه نه شم هغو په منډه او پټکۍ یې والې نو په قسم په خدای په شرمونه دې شرمئ زه اکثر طالبانو ته ویم هر چا سره ټرت خو ښځې سره نه ټرت گزاره به ورسره کوې ښکلې خوی به ورسره استعمالوې جنګ جګړې به ورسره نه کوې کومه ښځه چې برکتي ښځه او که بې برکته ښځه توبه وباسه روزانه به د پلار سره جنګ مور سره به دله جنګ کوي خویندو سره به دې جنګ کوي چغې به یې راسي ټوله محله به در باندې ودروي بچو ته به دین نه ښایي بې دینه به یې ګرځئ او بچي به غلا چونډي په غلاګانو پسې به ګرځي او مونځ به نه او خاوند سره جګړه نو دا سوال کوي بچی دا چې کوم بې واده هلکان دي دا دې سوال کوي چې خدای برکتي خزانه او که د چا پلاري یا مور بچو له دعا کوي لور له یا زوی له وایي خدایه زما دې لور له او زما دې زوی له برکتي رشته ورکړي خبره خو پوهېږې که نو دې ورته وایي چې بس مه راوړه روپۍ هغه وایي ښځې ته په قلار کښېنه ته په څه پوهېږې ټرت پرت دې شروع کړی لاړ هغه تیږې اوچته کړه هغه درهم یې ترې راواغېشت یو روپۍ چې راواغېشته دا سړی ویړه کې مې سوچ وکړ چې راځه دا بچي مې ټول عمر نارې تېرې کړي دي او نن وله په دې یو ډش یو خوراک راوړم د دریاب غاړې ته لاړه یو کب یې واغېشت چې بیا ډوډۍ پې دا کب خورم دا وله روتوم پسکرو او په دې ښځه بچي خورم چې خوشحاله شي چې کب یې سینګ کور ته راوړه ویې غورځه او کب یې صفا کوم نو ښځه ورته وایي دا دې څه راوړه وایي کب مې راوړه نن به بې ډوډۍ خورو تشه غوښه د کب او دله یې روتوم ښځه بیا په جګړه شو چې تا خدای غر که دې په دې به دې غوړه راوړه یو هفته به م شوې سبزي غوښه به دې راوړې وه زمونږ به یو هفته شوې وه نو تا پې یو کب راوړو نو بېګاله به څه خورو ای ښځې چې کوم خدای اوس دا کب راکړه بېګاله م روزي د هغه په لاس څومره ښکلی عقیده سړي چې کب اوس پړ د منځ کې وسیر چې صفا کوي نو په خېټه کې یو کاڼی راووت یو ملغلره یا هیرا یا لال هر څه چې یو قیمتي ده دا خیال وکړه چې دا څه معمولي غوندې شی دی خو سور شی دی پړق وی هغه جیب کې واچو او لاړ د صرافانو بازار یو صراف ته یې ور وغورځاوه وایي دا په څو دی د خو ویسته 2 پیسو به یې داسې وغورځاو چې ویې غورځاو صرافان خو پوهېږي هغه در راوچت کړه دا دې څو کړ وایي وایي دا قیمتي شی چې لا مات شوی نه دی وایي د دې پیسې ما سره نه برابرېږي دا پلانکي صراف له لاړ شه بس سړی سورګې شو چې واقعي شي کې برکت شته
ما خو وی چې معمولی شی دی او سړی پې ګمان وکړه چې سړی ډېر مالدار دی دومره غټه هیره ده او په ځمکه یې غورځوي چې لار هغې صراف راغلی ښه په عزت ورکړه د څو پیسو هغه چې وکړ په هغه شیشه میشه وایي د دې قیمت ما سره نشته دا ډېر قیمتي شی دا د دې بازار په سر کې یو صراف دی زمونږ د ټولو مشر دی مونږ سودا هغه نه کوو ټیکهدار هغه له یو چې هغه له لاړ او هغه ته یې وښاوه هغه وکړ نو په لکونو درهمو باندې خرڅ شو کورم ځان له جوړ کړ بنګله نوکرانه مو شو وینځې غلامانه مو شو اوښانې مو واغېستل ګړې چیلې مو واغېستې ځمکې مو واغېستې هر څه وشو دې ته څه وایي زما وروڼو په یو څیز کې روحاني طاقت چې واچې په یو څیز کې پټ یو قوت چې واچې د الله د طرف نه نو دې ته برکت ویل کېږي برکت